درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه خبرونو ته مو پام راړو. لومړی خبر: په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر اعلان کړی او ویلي دي که چیرې حکومت تر راتلونکي لوی اختر پورې د لیست مطابق د دوی پاتې بندیان خوشي کړي، نو دوی هم چمتو دي چې له دوی سره زندان کې شته حکومتي بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز زیاته کړي چې د بندیانو له خلاصون وروسته سمدستي بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته هم چمتووالی لري. دوهم خبر: ولسي جرګه. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چمتو یو چې له امریکا سره شته امنیتي تړون لغوه کړو. ولسي جرګه وایي چمتو دي چې له امریکا سره امنیتي تړون لغوه کړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازي وویل په هیواد کې په دې وروستیو کې ناامني ډیره شوې ده. پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او له افغانستانه د امریکا د نه دفاع له امله چمتو دي چې له دغه هیواد سره شته امنیتي تړون لغوه کړي. دریم خبر: طالبان وایي د سلام مخابراتي شبکې تاسیسات مو د بریدونو هدف دي. وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ویلي چې د سلام مخابراتي شبکې تاسیسات کارکوونکي د پاتیر او وسایل د دوی نظامی هدف ګرځېدلي دي. د دغې ډلې له لوري په رسنیو کې په خپاره شوو راپورونو کې راغلي چې دوی به د دغې شبکې له کارکوونکو او تاسیساتو سره د استخباراتي ادارې د تاسیساتو په څیر چلند کوي. څلورم خبر: اسدالله خالد وایي طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته جګړه شدیده کړې ده. ملي دفاع وزارت وایي طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د دغې ډلې خوشي شوي زندانیان بیرته د جګړې لیکو ته استانه شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي افغان حکومت پر ژمنو عمل کړی دی، د طالبانو زندانیان خوشي کړي دي او ورکم یې هم مراعات کړی دی او بین الافغاني خبرو ته یې بشپړ چمتووالی نیولی دی. پنځم خبر: روغتیا وزارت وایي د کرونا مثبتې پیښې کمې شوې دي خو وضعیت لا هم بحراني دی. روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایرس 834 نمونې سپړل شوي چې له ډلې د 201 هغو پایلو مثبته وه چې له دې سره په هیواد کې په کرونا اخته کسانو شمیر 15928 ته رسېدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر یادې وبا اخته 21 کسان هم مړه شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.